موږ عین رقم ژوند لرو، عین رقم. دا د جمهوریت په وخت کې به بیګ باسه ته راوخېزه نو موږ اطراف ته تللو. اوس هم خلک ټول وایي چې جمهوریت کې ډېر آبادي وسو او ډېر داسې وسول، ډېر داسې وسو. نو جمهوریت کې به چې د اطراف ته موږ تلو، اطراف د څه اطراف؟ لوګر ته مثال، وردګو ته. تاسو باور په خدای وکئ چې هغه د 500 کاله پخوا افغانستان و. دا جمهوریت کې 2000 او 2913 خبر درته کوم، خو اوس هم هماغه معامله ده. یوې وې غواګانې به وې، ډېر به چې عصري وو، نو چېرته به یو ټیکټر پیدا کړی و، په هغه ټیکټر کې به یې لږ کولبه مولبه کوله، زیات نه زیات. نور د خلکو ژوند مریض په خره باندې بار کا، او یو لوري ځای کې چېرته کوم ډاکټر ناست دي، ډاکټر به ځان سره شلغم هم خرڅول، پالک به هم خرڅول په شفاخانې کلینیک کې. او یو دانه سړی به چې شماټو پیدا کړی، وینې مینې به یې معاینه کولې، او په خره باندې به یې ښځه ورته رابار کړې وه. ښځه به هم کرانیک مریضه، په خره به یې تړلې وه، یو ځای کې نه، 1,000,000 جویو کې. سلامونه رهبر صاحب. هغه وینه چې به یې معاینه کوله، بیا به عینه کې لرودلې، یو شیشه به یې نه وه، هغه یو ګلاس به یې و، عینه کو لیدلي به دې و که نه هغه کې به یې لیدل؟ بیخي مې لیدلي وو، بیخي مې لیدلي وو. یعنې دغه وردګ او دا وردګ او لوګر ځکه یادوم چې دا د کابل همسایګان دي. نو دغه د موږ پروفیسران کله کله اوس هم دا د ظاهرشاه د وخت عکسونه اچوي، مینوژوب خلکو ښځو اغوستی، بسو ته خیزي یا له پوهنتون نه راوځي، نو بیا یې مقایسه کوي دا د اوس وخت سره، وای 1950 یا 1940 کال کې افغانستان او اوس افغانستان. ډېر هوښیار خلک به یې دا مقایسه به کوي. نو زه ځان سره ورته وایم چې وروره دغه مقایسه دې څه کوې؟ خو همدې خو انقلاب راوست، بیګ باس او د ټروت صاحب. انقلاب خو دې په دې باندې راوست چې د خدای لپاره په کابل کې د پوهنتون کې یا د منګه ګلڅانګه ابۍ چې غږېږي، وایي د ظاهرشاه په وخت کې ما په خیال باندې زه په هغه کې وم، په هغه چې ورته وایي هغه ځای چې بي بي سیټینګ غوندې چې کې ماشومان چې کې پلار او مور یې ماموریت ته ځي، کودکستان وایي زه په کودکستان کې وم، دا به یې د 50 کالو. نو دا وایي داسې ښه وخت و، زه به په کودکستان کې وم او پلار مې په فرانسې کې و، که چېرته درس ویلی، او مور یې هم لکه چې چېرته درس ویلی. نو ما ته خندا راشي، چې تا 50-60 کاله پخوا هم کودکستان پېژانده، هغه هم په افغانستان کې، فرانسه هم پېژندله. دا موږ نه جوړېږي. یو خبره دا ده چې دا مړو لپاره خو په خیر سره وغږېږو. تاسو باور په خدای باندې وکړئ، په ما ګنهګار باندې مه کوئ. زه تاسو ته نن د یوې بلې مشورې ته راغلی یم چې په افغانستان کې هر نظام چا در باندې تاپه، تاسو یې ومنئ. هر نظام چې در باندې تاپه ویې منئ، که د خلقیانو، که د کمونیستانو آینده کې، که د طالبانو، که د امریکایانو، تاسو د انتخاب حق نه لرئ. په دې اقتصاد او په دې سویه او په دې افغانستان او په دې رقم ته ساختار چې موږ او تاسو لرو، نو ماته یو شی را په یادوي چې دا 15,000 کاله خو پرېږده، دا موږ چې دا څومره وخت کې افغانستان درلود، دا 300 کاله و. له دې نه 300-400 کاله مخکې به خدای څه حال و. تاسو خپله ځان سره فکر وکړئ چې موږ به څه رقم حکومت او حکومتداري لرله. داسې یو د 2-3 دقیقو لپاره خو حدس ووایئ چې په اوس عصر کې ته دا رقم حکومتداري لرې. با جمهوریت درته یادومه، طالب نه یادومه، د جمهوریت حکومتداري درته یادوم چې په مزار کې د یو 2-3 کسه مزار ته نه یې تاسو لاړ. مزار مطلق بې سواده ده. مزار ځکه یادوم چې هغه مونږ کې لږ عصري دي،
هرات د مکمل بې سواده ده، مکمل هرات بې سواده ده، مکمل کابل د بې سواده ده، ښځې او نري بې سواده دي. دا پرېږده چې هلته یوه ښځه د بېچاره د سکول په غاړې کې اچولی او دا لاړه لږ ماموریت یې شروع کړ او الف زر الف زر ای الف او اس دا دی، یا په دې شفخانو کې د غریبانو چېرته کومه ستنه منه زده ده، دا پنځه دانې هغه امادستنو والا یې په خپله بې سواده ده، نرسه مرسه. نو کونړ کې زلزله وسوه، په جلال کې زلزله وسوه. اول خبره دا ده تاسو دوی کورونه لیدلي، د دې زلزلې نه پوهېږم چې دا به څومره اوبه وه، شپږ نیم به وه، څو به وه، د دې به هم یو څوک معلومات راکړي، ما سره معلومات نشته. مګر خبره دا ده چې دا کورونه ولې راونه لویږي؟ وروره په رجې باندې تیږه په تیږه ایښې ده خلاص، نه یې په منځ کې سیمټ ور اچولي، نه یې کوم بل کار کړی. اول خو دا ده چې خپله د غره کې کور جوړول دا د پېښورو خبره بدګونیا راځي، په غونډۍ کې کور جوړول، ځکه غونډۍ کې چې داسې لږ وړکی غوندې جټکه وخوري کور، نو حرکت کوي. او زه لا په دې باندې هم شکي یم چې کیدی سي د یو کور د راغورځولو له وجې نه دا نور کورونه د بل کور ړنګ کړي. خو دا خو کونړ خو ما لیدلی ده، لکه موږ منطقه دا داسې دي لکه په زینو کې دي چې کور جوړ کړی، که پورته یوه وړکۍ تیږه راوغورځوې هغه لورونه خوري، دا چې په هر دیوال ور ولګېدله دا بل دیوال مکمل غورځوي. هغه چې وغورځول هغې نه تیږې لویږي، رغړېږي، ټولې تیږې د نور کورونه راچپه کوي. دوی څه کوی که دا ټول زلزلې مړه کړو، دا سره له دې پنځه کوره ړنګ سوي دي، دا پورته د دې تیږو میږو دا ټول نور کورونه ړنګ کړي. خو د دې خبره بیرته چیرته ځي؟ اقتصاد ته ځي. که یو څوک خلکو ته وایي چې وروره تا ولې داسې کور جوړاو، خلک ما ولیدل په دې فیسبوکو میسبوکو کې، هو تاسو داسې کورونه ولې جوړ کړي؟ څه خیل جوړ کړي؟ څه خیل جوړ کړي؟ یو کونړی یا یما د ولسوالۍ یو ازرکی یا د وردګو د ولسوالۍ یو رشیدان او د دوی کورو والا په 5 ګازرو، په 3 مڼو، په 4 ګلپیانو باندې څنګه کور ځان ته جوړ کړي؟ تا چېرته دوی ته مځکې ورکړي دي چې ته راسه دغه هواره مځکه واخله؟ بل غم دا ده په دې هغه کې چې ډېرې دولتي مځکې په افغانستان کې پرتې دي، دومره دولتي مځکې دي چې په افغانستان ته وګورې نو د ما په نظر په افغانستان کې 80% مځکه د دولت ده، 20% به د خلکو وي، په دې 20% کې هم 10% د محمدزیانو ده او دا باقي 10% د ټول افغانستان ده. ته مشرقي ته راړ شه، څوک مشرقي کې بلد دي، په مشرقي کې د بیسودو خواته لاړ شه، د سرخود خواته لاړ شه، نورو طرفو ته لاړ شه، تاسو پوهېږئ نیم مشرقي، دا مشرقي مثال ځکه ورکوم د لوی ننګرهار چې هلته ما وخت ډېر تېر کړی، دوی د کور لپاره 15 سوې مځکه نه لري. نیم افغانستان 15 سوې مځکه د کور جوړولو لپاره نه لري، نیم افغانستان. دغه هغه کې به سبا په زلزلو کې مړه وي، په دې کابل په دې تپو کې چې اوسېږي، سرل دي چې موږ ورته په غوسه یو چې هله تپې یې چور کړلې، هله ملنګ جان تپه یې چور کړه، نادر خان تپه یې چور کړله، او تلویزیون تپه یې چور کړه. وروره چې معاش چاته وټاکې په دغو تپو کې نه اوسېږي، معاش چې ورته وایي زه تا ته د میاشتې $2000 درکوم دلته واوسېږه، نه خطل ورکېږي، نه اوبه ورخېځوی سي، نه کوم بل شی کوی سي، او په یو خمچ کې رئیسار دي لکه د پیغمبر صلی د وخت صحابه. هغه هم داسې غر ده چې په اوړي کې داسې تیو 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 د ګرمۍ نه نارې وایي، څاڅکی اوبه نسته ورکې، او دوی لګیا دي په زویو کې او په چشي کې او په چشي کې اوبهګانې ځان ته خېځي، او یا به ورکې 2 وړې کوټې جوړې کړي یا به یې 3 جوړې کړي، هغه هم داسې لکه کوټنۍ. او چې دغسې 15 کیلومتره د سبز ته لاړ شې 15 لکه جربه مځکه کې پرته ده، که داسې خواته د لوګر خواته لاړ شې 15 لکه جربه مځکه خالي پرته ده.
ولې چې موږ د لوګر او د دې سبزو طرف ته اوبه نسو پیدا کولی او 1 کیلومتر سړک نسو ور جوړوی موږ یو دولت بیا به خلکو ته وایي ته ولې مړ شو بیا چې مړه سو موږ نران سو الی کفن ورته واخلئ الی کفن ورته واخلئ الی د خدای لپاره د رسول لپاره هغه یو کس چې وایي 1 میلیون وارې مې د 2 کسانو ویډیو کتلې ده خو دا د یو به درته ووایم دا خبرې چې دي یو د خبرو احساس ده یو د خبرو متن ده په خبرو کې احساس او متن دواړه بیلې بیلې معناوې لري کله کله انسان داسې مرحلې ته رسیږي چې هغه وایي چې ایم ډن په انګریزي کې دې ته وایي ایم ډن چې وایي چې د ما نور زه نور نه یم نو هغه یو مرحله ده چې انسان ورته رسیږي په درد کې دا رقم ته ده حتی په درد کې هم دا رقم ده دا د انسان درد یو لیمټ لري تر هغه لیمټ پورې د درد ولید ځینې کسان ورکې زوف سي او ځینې عملته ورته ګوري نور درد نه کوي مړ سي لا ځاني احساس هم داسې مړ کېږي ایموشنز مړه کېږي دغه وړکی چې مرکه ورسره کوي اول خو دا د مرکې والات هم دماغ ورسره راځي چې خدای دې چاته نه راولي په داسې وخت کې څوک چا نه دا رقم پوښتنې نه کوي د دې په خاطر چې د ایول او ډیول شیطان انسان توجه راوګرځوي نو ته د یو سړي په زخم مالګې دوړی د دې په خاطر باندې چې د دې مالګو د دوړولو نه به دی چغې وکړي او له دې چغو نه به بیا یو بل انسان د ده فریاد واوري بیا به ده ته ووایي چې راسه تا دا مړي به ښخ کړه د دې په خاطر باندې موږ یا زه به د دې ټولو په زخمونو باندې مالګې دوړم د دوی د مالګې دوړولو نه به دوی چغې وکړي فریاد به وکړي او دا فریاد به خلک واوري بیا به ورته $10 راولېږي او دا مالګې به تکرارا په دوړی تر څو پورې د فریاد بند نه شي ښه وړکي ته وایي ته ووایې څوک یې او دا څوک دې مړه دي او څه غواړې هغه تکرارا وایي چې وروره نه پیسې غواړم او نه خوراک غواړم او نه مړۍ غواړم یو شی هم نه غواړم دغه مې 5 زامن دي دلته یې مړي پراته دي او اوس مو تازه راباسلي هغه مې مېرمن ده او دغه مې مور ده او دا مې نور دي دا ټول کور یو صرف دومره کومک را سره وکړئ چې دغه 20 ساعته یا 13 ساعته کېږي دا مړي دلته راته پراته دي دغه راته ښخ کړي نور یو شی ماته مه راکړه ځکه دغه راته راواخله یو چېرته راته ښخ کړي او د ده دا خبرې چې کوي په کوم انداز غږیږي څومره ریلکس غږیږي او د ده دغه ویډیو وګورئ ټول نو د ده دا ریلکس بودن شاوخوا په مړو کې ولاړ دا د ده د قوت په معنا نه ده چې دی ډېر قوي ده انسانان ټول یو رقم ته یو دې ته په فارسي کې وایي کرخ وایي کرخ شدیم انسانان په یو وخت کې هم په خوشحالۍ کې هم په خفګان کې کرخ کېږي دوی ایموشنز یې مړه سي ځکه دوی کرخ کېږي په دې باندې موږ او تاسو یو خبره کوو وایي لاړه او راغله لاړه او راغله په هغه وخت کې سړی وایي ما دا د لاړې او راغله خبره ډېره اورېدلې ده کله چې یو چاته ډېر مړي راوي بیا داسې لاس ته ټک ورکوي داسې 2-3 وارې لاس ته ټک وکړي لاړه او راغله لاړه او راغله معنا دا چې په دې دنیا کې د ما معامله خلاصه شوه بیا چې کله ته ووایې او دا دې ومنله چې لاړه او راغله او د ما معامله خلاصه شوه بیا تا ته ژړا نه درځي
نه یوازې دا چې زړه نه درځي بلکې ایموشنل کېږي هم نه. ځکه ایموشنل کېږي نه چې ته پوه شوې چې زه نور ژوندی نه یم نو. او داسې یوه حادثه ما سره وسوله چې نه مې توقع لرله او نه یې جبران کوی سم. هېڅوک یې د مځکې په مخ نسي جبرانولی. د دغو کسانو چې دغه رقم کار ورسره وسه د دوی تر ژونده پورې دا نه جبرانېږي. یو او دا هم درته ویمه چې دا کسان اکثره دا لیوني کېږي. دوی اوس نه پوهېږي دا کرخ بودن کې یو مشکل دا ده دا مېرمنغاری چې دا تر یو وخته پورې ته کرخ یې، بیا چې کله له کرختوب نه وځې بیا ته ډیپ تینکینګ ته ځې، ژور هغه ته ځې، فکر ته. کله چې ژور فکر ته لاړې تنامې بیا د تا په مغزو کې ټروماوې پیدا کېږي او هره ټروما تا لیونی کوي. اوس وخت کې د ده نه خودکشي ته په پام کېږي نه بل چي ته په مرور د زمان سره دی دې ته اړ کېږي چې ځان وژنه وکړي. خدای دې نه کړي. مثال وایم که نه، ځکه چې دی یو ناڅاپه په داسې حادثې باندې واوښته، دا یا بل سپین ږیری د ناسته په خاورو کې لیت پیت، نو ده ته وایي چې ډام ډېر زیات روغ غږېږي. څه 15-16 ساعته په تېر سوي چې تا څوک مړه دي، دی نوم واخلي وفي الله، بیا ورته وایي چې نن خلک دې څه کېږي؟ وایي ښه خلک وایي 14 کسان مې مړه دي، 3 مې زمن دي، 4 مې لورګانې دي، 1 مې مېرمن ده او د 80 کالو سړی به یې کم 80 شاوخوا، 1 مې مېرمن ده او مجید ورور ده. مجید له خپلو 3 اولادونو سره یې مېرمنې او 2 اولادو سره 4 کسان دوی دي، دوی ورک دي. دوی مو مړي نه دي پیدا کړي خو د ما مړي پیدا دي. 1 مېلمسی ده او 2 مېلمسی دي. نو ښه 3 او 4 مېرمنې 8 او 3 لمسي 11 او 1 ورور 12 او 3 د ورور فامیلي داسې 15. دی وایي 14 دي خو هغه خلک ورته وایي دا تېغ خو یادی دا خو ډېر. ښه اوس دا سړی هم ډېر ښه غږېږي او موږ څومره ظالمان یو مایک مو خولې کې ورکړی چې غږېږه. دوی داسې فکر کوي چې دغه خلک موږ ته راغلي دي او موږ غږوي، دا د دوی حق ده چې موږ وغږېږو. دا دې لپاره هم نه غږېږي، دا خبرې خلک ورښیي داسې ووایه. تاسو باور په خدای وکړئ که دا یو نه د دې لپاره غږېږي چې څوک تیاره ورته راولېږي، نه یې دې لپاره غږېږي څوک کمبله ورته راولېږي، نه یې دې لپاره غږېږي څوک پیسې ورته راولېږي. دا موږ خلک یې غږوو چې ته وغږېږه چې د ما برنامه ښه لاړه شي او بل ورته وایي چې د ما برنامه. ځکه څومره چې ته غم خپری دا د موږ نه پوهېږم ما انسانانو ته زه ما سر نه خلاصېږي په دې انسانانو. څومره چې دا شی غم ډکوي دغه کس چې دا شی کړی دا ریکارډونه چې کوي دی خوشحالېږي. څومره چې دا غولو کې ډکې وایي او موږ هم همغه د غم جیپسي ګرځو. ولې موږ او تاسو خبره لرو وایي د بورې تاو په بورې خیزي. موږ د خوشحالۍ په ورځ نه یو پیدا، موږ ته د خوشحالۍ خبرې په موږ بدې لګېږي. تاسو باور په خدای وکړئ په تاسو ټولو د خوشحالۍ خبر لګېږي. ځکه ته زړه کې جوړ نه یې، څوک چې په زړه کې جوړ نه یي د خوشحالۍ خبر ور باندې غمیږي. موږ ټول غواړو چې داسې خبرې واورو چې له غمو ډکې چون د ما داخل کې هم غم ده، بل غم ورسره ښه میټ کوي. هغه موږ بیا هم وایي بورې تاو په بورې خیزي. چا چې زوی مړي او بله ورته راشي چې د خپل زوی د مرګ کیسه کوي چې د ما مړ څه، هغه ښې ملګري ني او تر ژونده ورته کیسو ته یې غوږ نیسي. او که هغه ورته وایي چې د ما زوی داسې ماستري وکړله او داسې PhD وکړه، هغه بده ایسېږي وایي مه راته غږېږه. پوهېږئ؟ ښه دغه ټول پرېږده. همداسې یوه صحنه د ما ټوله یاده ده. دلته غولی تلویزیون ده چې کور کې
ماشومان او دا ټول بل کار نه کوي، کونړ راواړو د کونړ له لاسه خو مونږ د چا خبره نه شپه سوه نه ورځ هغه یو ماشوم ده نو هغه وایي چې هغه ده تا څوک داسې منډې وایي زاړي چې تا څوک مړه دي. نو تاسو دغه ځان سره هغه کوي وایي د ما مور او یو وړکی ورور مې مړ ده، کوم بل څوک یې مړه دي، خو دا دوه خبره ډېر کوي. بیا تکرارا وایي چې ما وړکی ورور مړ ده، مور بیا پرېږدي. دغه هره خبر په خپل ذات کې کومه معنا لري که نه. نو دا وړکي چې دا څوک غږېږي دا به لسکرني، دا وړکی ورور یې داسې ویلې چې ما باندې غږ وکړي چې راووځه، معلومیږي چې د 5-6 کالو به وي دا بل ورور یې. نو همدا یو غږ کوي، دا غږ یې په دې غوږ کې ناسته، په دې مغزو کې ټروما ورته جوړه کړې چې دې ورور مې ما باندې غږ وکړه چې زلزله شروع شو چې پلانکی زلزله ده راتښته. هغه به یې وتښتېده، د مور خواته لاړ او زه پاس پاتې شولم، مور او هغه ورور مې همالته مړه شو. نو دی نور اوس ایسته ویسته منډې وایي چې دا چې اوس یو طرف شپه ده، بل طرف تیاره ده، بل طرف برق نسته، بل طرف ته ساړه دي، اوس به ساړه یو څه اندازه شروع شوي، بل طرف ته د مور مړی، بل طرف ته د ورور مړي، بل ته د 5 زامن مړي، بل طرف ته د مور مړی، بل طرف ته د تره مړي، بل طرف ته د لورګانې مړي، بل طرف ته د لمسي مړي. او دا خلاقیت څه کوي چې مړه وي، دا چې لا ژوندي که ورکي، یعنې امتحانونه خو امتحانونه دي، خو دا رقم امتحانونه چې دا اوس روان دي او کېږي، یو له بلې بدتر، یو له بل بدتره. کله مو پاکستان په بمبارۍ باندې ولي، کله مو امریکا بمبارۍ، کله مو روس بمبارۍ. ښه هغه د سرخود پیښه خواول خو یو 2-3 ورځې هغې موږ تباه کړو. د خدای لپاره خور راجګه سوې له خپل زوی سره او نور بدماشان یې راوستي دي قاتلان حجرتي. لور راغله پلار یې حلال کړ، لور راجګه سوه له لمسي سره یو ځای، بدماشان یې راوسته، پلار یې په حلال کړ، ورېندار یې په حلاله کړ او 5 ماشومان یې په حلال کړ. ما ته اوس دا مهمه نه ده چې دلته د هره خبره ډېرې غټې معنا زلزله خو زلزله سوله. ښه اوس دغه رقم د انسانان چې کوي، ښه مشکل دی چې تاسو دغه هره خبر راواخلئ، دې نه وروسته دا فردر مخکې بوځئ. ولا مشکل مې دا و چې په ما باندې ولور اخیستی و 3 لکه افغانۍ. ښه نو زوی زلمی ده، نو چې ولور یې ترې اخیستې خو 20 کاله پخوا به واده وي. بیا نو چې وسول، بیا د سرو زرو یو شی راته په واخیسته، هغه بیا ما خپل پلار سره کېښود او پلار مې راته قسم وخوړ چې ما درکړی او بیا ما ته نه راکړی. بیا مو جرګې وکړې، مرکې مو وکړې، پلار مې رانه په منکرس ځان ته چینچي د کرشکه په واخیستې وه. نو بیا ما ته چې نه راکړه او زه مجبوره سوم چې راسم، دا سره ترې ویسم، مرګ پسې نه وم راغلی. بیا صدیق راغی، ادم اورېنداره یې وویله په چاقو باندې و، مطیع الله ماشومان وویستل په کلشینکوف یې باندې و، جان اغا د ما پلار ووایي په چاقو باندې حلال کړه. نه نومونه مې ټول ځړي. او وړوکی وایي چې ما خو ورته ویلې دا ماشومان مه ولئ، دا واړه دي. بس دی راجګ سو، ټول ماشومان یې وویستل په ډزو باندې. ښه اوس سیناریو ده، او دا د موږ او تاسو ټول افغانستان دا شی ده. اول که پلار دا کار کړی، دا څومره مجبوره ده دا سړی، که بیا عقل ده، که مجبوره ده، که هره وجه تاسو ورته سنجوئ، دا ذهني تکالیف دي. او زه خو نه که به زه
دا پلار په دې خبره ملامت وایسم که دغه لور به زه ملامت وایسم که دا خورې به زه ملامت وایسم ما د قرآن وي زه ډېر ګنده حالت ته لاړم اوس دا پلار یې څومره مجبوره ده څومره لیونی ده څومره حساب خراب دي چې د لور 3 لکه افغانۍ چې 5-6 زره ډالر به کېږي دې ته ناسته او په هغې هم ځان ته چینچې اخیستې یا یو رشکه مشکه اخیستې مخکې دا جنجال شوی دا زوی اوس جرمني ته لاړ ده نو دا جرمني مرمني کې به اوس کومه پیسه ګټلي یا به نه یې ګټلي خو موضوع بیا اقتصادي ده او دا لور څومره مجبوره ده چې له لیونتوبه یې مجبوري بولې له غریبۍ نه یې مجبوري بولې له هر چي نه یې بولې دا څومره مجبوره ده چې تر دې اندازې پورې ورسېدله چې دې بدماشان راوستل او خپل پلار او ټول کورنۍ په حلاله کړه که څوک وایي دا کار په خوست کې سوی ده زه څه کوم یا په کندهار کې چا داسې کار وکړه زه څه کوم نه دا د افغانستان د 50 کالو غمیزه دا که څوک په جنګ کې مړه سول که مړه نه سول یو ورځ ما دلته ډاکټر ته زه تللی وم نه څه وخت پخوا مالدغه رقم ته کله کله فکر رالویږي څه فکر رالویږي د لیفټ میفټ کې چې کله زه خېزم پورته مې زړه مې کې تنګېږي اوس هم زه چې لیفټ کې خېزم زړه مې کې تنګېږي صدیقي صاحب پوهېږي وایي دا خو هغه ده ته په کوم د افغانستان یم وایي افغانستان کې خو داسې د جنګونو وملو خو د دغې تاثیر ده که نه ما د دغه لیفټ سره څه کار ده وایي دغه څومره فوبیاګانې او دا ډیپریشن او انزایټیانې او دا شي چې نو ما ته ویلې تا سره همداسې ژوند د افغانستان کې ریالټي مې ورته ویلې لا مې لږه کمه ورته ویلې وه چې دغه عمره ژوند ده وایي چې ته اوس هم ځان ته وایي چې زه دا شی نه لرم ته ویلې دا دې وایي بل لیونتوب ده د ده خبرو نه معنا دا وه چې هر څوک په د افغانستان کې اوسېږي په دغه سچویشن کې دا اوس دا یا تیر سوی دوی ټول د ډیپریشن او د انزایټي او د فوبیا او د دغې مریضان دي دا ټول د منټل هیلث مشکل لري ولاکه بلخیل راته ویلي نو اوس زه چې یو سړی د منټل هیلث مشکل لري یعنې د افغانان یادوم بیا ولې دا طالبان څه وي دي دا منټل هیلث مشکل لري دا که په اردو کې چا ظلم کړی دا منټل هیلث مشکل لري موږ نه په پیګو دغه ولې منټل هیلث موږ په افغانستان کې نه دی او دوام نه لري دا شی هیڅ دوام نه لري د خدای لپاره هغه نسل چې هغه څلوروي ساعته په دې کې داسې کله به مړ کېږم یا به څوک څنګه وزنم یا به له مرګه ځان څنګه خلاصوم یا به داسې کار څنګه کوم چې ونه شرمېږم بې عزته نه سم د خېټې لپاره یو شی پیدا کړم وږی نه سم بیا خو له غیرتیان هم ځان ته وایو او روزانه دا اورو موږ کې خو دغه اجتماعي غولي شم ډېر خراب کړي وو دا اجتماعي خوی چې ده دا چې اجتماع کې څومره چې اجتماعي خوی کوي وي دا اجتماع ته خطرناک ده ځکه اجتماع ډېره ضروريږي ورباندې که انډیویجوال لایف وي لکه امریکا غوندې ځای کې په امریکا کې ممکن په امریکانو دا شی ځکه ډېر تاثیر ونه کړي چې د هغوی ژوند ډېر انفرادي ده وایي چې اوکې په کالیفورنیا کې خلک مړه شول او مای بیډ بس خلاص موږ خو دا ټول په کونړ باندې داسې خفه یو والله بله که هېڅوک داسې وایي چې زه د کونجي یم دا خو د موږ او تاسو هغه د غولي اجتماعي ژوند هغه خصوصیات دي چې سره لرو اوس چې دومره موږ په د اجتماعي ژوند کې بند پاتې یو دا خبره ټوله دې ته راولم چې موږ د حل لارې باندې کار نه کوو هغه کې یو ځای کې دلته یو جلسه وه دغه د ایران نه چې مهاجر راسړل موږ او تاسو ډېر مست شولو چې راځئ د خلکو سره کومکونه وکړو دلته پیسې راجمع کوي هلته پیسې راجمع نو یو ځای کې زه غوښتلم بیا سټیج ته م غوښتم وایي ته خبرې وکړه مالخا نو ما خبرې داسې وکړې چې راځئ دا رقم یو کار وکړو چې دغه افغانستان مکمل د جنجال خلاص کو یو فاونډیشن ورته جوړ کو
د دغه فاونډیشن کې باید هر وخت کې 10 میلیونه 50 میلیونه 80 میلیونه 100 میلیونه ډالر پراته وي. که چېرته موږ د حادثې سره مخ کېدلو دغه به پیسې ورکوو. او که یو څوک قوي کسان ما سره لاس یو کوي، زه 100 میلیونه ډالر تاسو سره په دې اکاونټ کې همیشه ما نه 100 میلیونه ډالر واخلئ. کمې له هندوانو راغیستې، کمې له یهودانو نه راغیستې، کمې له پښتنو نه راغیستې، که مې خپله کول هغه به د موږ تاسو تاواني صندوق کې پرتې به یې ورکې. تیار وخت کې کېدل یو بورډ به لري، دا بورډ کې به 15 کسانی او دغه بورډ به راجګېږي، دا به ساین کوي، ورته به چې دغه جینه 10 میلیونه ډالر دغه جې ته ولېږئ. هغه 10 میلیونه به هلته مصرفوو، ځکه پیسې خو په ټایم بینګ په کار دي. د موږ خو پیسې داسې نه دي په کار چې بینګه بیا د داسې حالت لپاره د موږ پیسې یو کال بعد په کار دي. تاسو پوهېږئ څه راته وایي؟ ټولې به مې 15 دقیقې خبرې نه یې کړي، نو په دې سټیج کې غږ راباندې وکړو، ویل ټاپک نه ووتې، ویل ټاپک نه ووتې او موږ کوو هغه فنډ ریزینګ. نو ما داسې وخندل غوندې مسکای سوم، زه خو په فنډ ریزینګ غږېږم او هغه مجلس د فنډ ریزینګ و. وروسته بیا ګیله راته وکړله مجلس نه وروسته، وایي تا دا د موږ مجلس بل طرف ته بوت. مال په فنډ ریزینګ نه غږېدی، وایي تا به په دې غږېدلی وې چې دغه اوس فنډ ریزینګ چې کوم ده چې دا اوس موږ 180 او 200 ډالر واچوو. ملیره جنابانو، زه به تاسو ته یو خبره وکړم، د ما دغه ریاکاري دوه مخي او دغه پسکن غوندې کار نه ده خوښ چې هلی راځئ 100 ډالر واچو، هلی 100 ډالر واچو او دا هلته موږ لیږو افغانستان ته. په افغانستان کې مو چاته مو 1000 ډالر لاس کې نیولي او چاته مو 3000 ډالر لاس کې نیولي دي، چاته مو 10 لکه افغانۍ لاس کې نیولي دي او ویډیوګانې ترې کوئ، هله چې پلان کې ته موږ کومک ورکړه، هله بستان کې دا پسکن کار مل ما نه زده ده نه کوم مال دا زه نسم کولی او نه دا ماته کومه غټه توره ښکاري چې فیضان چاته 100 ډالر ورکړه. برپدر دې د 100 ډالرو یو ځای نه حالت شي، برپدر دې د 1000 ډالرو بل ځای نه حالت شي. موږ په همدې باندې اخته یو ست ودرېږه 100 او 1000 ډالر سره واچو. څه تندر وبا ویلې چې سړی نه دې مړه ته 1000 ډالر واچوې، څه تندر در باندې رالوېدلی چې موږ ووایو چې موږ به دغه اکاونټ ته هره میاشت 10 ډالر ولیږو. چا چې وس کېږي 1000، چې چا ډېر وس کېږي 10,000 ډالر د میاشتې، چې چا وس کېږي 1 ډالر. اکاونټ معلوم ده چې هره میاشت د موږ چکونه راځي، موږ ورلیږو هغه اکاونټ ته. نوره د اکاونټ لپاره موږ 10 کسان هایر کړي دي، هغوی ته معاش ورکوو چې بل ځای کې 10,000 ډالر معاش ورکوي، د میاشتې موږ 12,000 ډالر ورکوو. خو ټوله دنیا په پیسو چلیږي. یونایټډ نیشن د چا خبر 80% پیسې خپل اډمنسټریشن باندې مصرفوي. که تا د فاونډیشن د اډمنسټریشن باندې 50% 10% ولګولې خو پروا نه کوي. دا غټ ډونران چې دي فیلانتروپستان، زه ورته نیمو تاکسس لرم. 800 میلیاردران په امریکا کې اوسېږي، 800 میلیاردران په امریکا کې اوسېږي، د یو دروازه ټکوم ورته هم دغه فاونډیشن ده او دا د افغانستان او نور ملکونو لپاره که چېرته داسې هغه کېږي دغو سره موږ کومکونه کوو. لیګلي 501c3 په امریکا کې لري او په هر هیواد کې دا اوسېږي. د هغو لپاره موږ د هغه هیواد د قانون مطابق دا رجسټر کړي او هر هیواد ته او ټول ولس ته موږ د دې کلیر ترانسپیرنٹ اکاونټیبل ریپورټ هر کال ورکوو یا هر کوارټر ورکوو. سو میلیاردر صاحب ته زه تا سره کومک کوم، ځکه میلیاردران دلته اکثر غواړي چې دوی په خپل ژوند باندې د خپل میلیاردونو پیسې مصرف کړي، خو دوی ته ریلایبل سورس په کار ده چې دوی سره کومک وکړي. اصلا که کوم میلیاردر ماته 500 میلیونه یا 1000 میلیونه ډالر راکوي، دا زه په ده احسان کوم، ځکه د ده پیسې هغه اینډ یوزر ته زه رسوم، زه ته اینډ یوزر ته د ده پیسې ورسوم، د ده کار اوس فرق دلته دومره ده چې زه څنګه وکم چې د خپل میلیاردر کانې کم چې د تا دغه اماونټ د تا د ګول او د کوم هدف چې تا ټاکلی همغه جې ته زه در سره رسوم، چونتې نه سې رسولی. ته له امریکا نه کونړ ته دا مال دا پیسې په همغه خپل چوکاټ کې نه سې، زه به در سره کار وکم.
او تا ته به ریپورټ درکړم ته راته چې په کوم طریقه باندې دا ورسوم ما تا په طریقه یې رسوم ولې به دا ماته 100 میلیونه ډالر نه راکوي دا جدي دی ما پوښتنه ده له میلیاردر نه ځکه نه راکوي چې دغه میلیاردر ما نه ده قانع کړی چې زه دا کار کولی سم هغه په ما نه ده خبر چې افغانان دومره مشکل کې گیر دي او دوی دا کار کولی شي عزیزي اعلان وکړه یو خو د برپدر د دې د دروغجن نه حالت شي 500 میلیونه افغانۍ زه د کونړ ته ورکوم ما د قرآن تباہ برباد کی که 50 میلیونه م ورکړي وروره ولې دومره زیاتی کوې آیا خیر یو نارینه یې که نه 500 میلیونه دلته ورکوم 10 میلیارده دا کوم ودې سپي زویه ودې موردګاو زویه 100 میلیارده ورکوم 10 میلیارده ورکوم لاړ ځه یو ګروپ پیدا کا د والنټیرز او ورته وایي چې تاسو والنټیرز دي ما په کار او تاسو 100 کسان ته معاش در کوم دغه فاونډیشن جوړ کړئ د دې فاونډیشن انیشل سرمایه ګزاري زه کوم تاسو ته 50 میلیونه ډالر در کوم ځکه ته خو میلیاردونه یادوي 50 میلیونه ډالر در کوم په دې باندې دا فاونډیشن جوړ کړئ دا کسان د خپل 15 کالو لپاره معاش کې وټاکئ او هم د دې لپاره تاسو پالیسۍ جوړې کړئ چې بغیر له مانه له نورو خلکو نه څنګه تاسو دا فند اټریکټ کولی شئ دا د تاسو مسؤلیت زه به ورته وایم د ما دا غږ ور ورسوئ ته ماته په دې فاونډیشن کې 50 میلیونه ډالر واچوه او دغه پیسې به زه مکملې اکثره به زه په اډمنسټریشن او د دې فاونډیشن په جوړولو باندې مصرفوم په مارکیټینګ به مصرفوم په نور میلیاردرانو پیدا کولو به مصرفوم په نه پیګم مارکیټینګ زه پیګم د تا دا 50 میلیونه ډالر که ما تا ته 500 میلیونه نکړل په 3-5 کالو کې ما ته لاړې راتو کا او دا به همیشه 500 میلیونه ډالر پر اکاونټ کې پراته وي تا 50 میلیونه خو پراته وي 500 میلیونه به پرتی هر وخت به موږ د کال 100 میلیونه ډالر مصرف کوو یا د 2 کالو او 500 میلیونه به نه کمیږي څوک مانه په محکمې کې خط غواړي چې دا کار زه درته وکم که د تاسو په اکاونټونو کې د دې فاونډیشن د چیریټي فاونډیشن په اکاونټ کې 500 میلیونه ډالر نه کم ماته لاړې راتو کوي راتو ستا دروغ ویلو او زه د دې په فند ریزینګ پیګم ولې په زړه نه فند ریزینګ د خلکو ته کوم لزړه غواړم چې ورته وکم سبا سیلاونه راځي بغلان سیلاب ویور دغه د ما نیم بیا بزاړې نه دا ټول افغانستان ته وایم زه به د خپلوان درته یاد کړم ورسئ که څوک د ننګرهار په بوټي کوټ کې سپین خوړ ورته وایي سپین خوړ کې زه اوس نه اعلان درته کوم د ما خپل ټول کلیوال کې پراته دي ټول بوټي کوټیان کې پراته دي پیګې چې سیلاب راسي ښځې او ماشومان د منډې تروي ماشومان یې غېږو کې نیولي منډې وي واره دشته ده سپین د دې ځای نوم سپین خوړ ده 2 ورځې 2 شپې مخکې شینوارو کې ځینې خلک ویوړل ما ته زنګ راویل ته د کور کې د ما ماشومانو سره غږېدل وای سیلاب راغلی و بلا 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 څنګه مو کړ تاسو د شپې راغله بیا ماشومان په غېږو کې واخیستل وتښتېدلو منډې مو کړې سړک خواته لاړو بیا ملته شپې ناستو سیلاب سارسه او سیلاب له کمس بیا کورو ته راغلو او څومره کورونه دي مینیمم د سپین خوړ باندې پراته کورونه اول نه تر اخره پورې 2-3 زره کور دي یا نن وړي یا سبا وړي یا بل ورځ وړي که دغه فاونډیشن میرمن غاره ما سره وای خو یا به مې ریټیننګ وال دی خپلته ورته کړی یا به مې ورته ویل د دې ټول ورته خو دې جن ووځل دي جن کنه د دوی جواب دا وای چیرته لاړ شو اوس کو دوی مو ورته وایم چې الته لاړ شي سم د سیرته هم ذکر راته واخ لکنه یا د دولت مونږ تم ذکر راکې مونږ چې کو دلته پراته یو او دغه خواته چې هیڅ خوار مالسته دولت یو لک جربم ځکه پراته ده منګه نه خدای ویلیو نه غریبان یو نه ستاندر را باندې لویدلې منګ خبره نه پیګو او دې کې زه بیا ولس نه ملامتوم هیڅ یو اداره موجوده نه ده چې د ولس ولسه راجک سره د جن دغه کور جوړ ک البته دولت د وخت ور سره همکاري وکړي او څه اندازه دولت دې مځکه ورکي د ما فاونډیشن به ورته ډیر نه 15 زره ډالر ورکړي چې دغه کورونه جوړ کړي د خړو نه راوځي او یا راجک سي ریټیننګ وال ورته غټ جوړ کړي
دغه مځکې ورته راډکې کوي، دغه اوبه ترې واړوئ، اوبه نه ترې اړوئ، زلزلې نه ورته معلوموئ، کورونو کې ورته نه وایئ چې دا کورونه لږ سم جوړ کړئ چې تاسو باندې زلزله رانه شي. هره ورځ یا زلزلو وځلي یا سیلاوو وځلي یا بادو وځلي یا خپلو منځو کې مو په چړو وځلي دي، یا خور راجګه سوې د ورور یې حلال کړی، یا لور راجګه سوې پلار یې حلال کړی، په څو روپۍ په $15,000 او په $2,000. څومره بدۍ چې په افغانستان کې دي دا شخصي بدۍ، یا له یو چارماغه شروع سوي دي، یا له یو چناره شروع سوي دي، یا یو له یو توت نه شروع سوي دي، یا مکمله بدي راواخله، که د خوږیاڼو یې بدي دي، که د جبارخیلو بدۍ دي، که د موږ کوچیانو بدۍ دي، که د کندهارو یې بدۍ دي، دا هره بدۍ چې راواخله چې په هغې کې 10-15 مړي سوي دې سر پیدا که سر یې $3,000 $2,000 نه شروع ده، او هماغه $2,000-3,000 ما او تا ورته حل کولی سوه. تاسو څه فکر کوئ چې د دنیا کې دا هیوادونه او دا نسلونه روان دي، دا همداسې خدای پاکي چلوي؟ دا یو سیستم غواړي. دغه امریکا 1,000,000 قوانین لري، 1,000,000 د انسانانو د مدیریت لپاره 1,000,000 قوانین لري. زه دلته په ورجینیا کې کور جوړوم، په ورجینیا کې دلته یو کور جوړوم، دغه کور چې ما واخیسته دې سره یو بل کور یو زوړ کور یو نوی، دغه نوی کور باندې کار شروع د 3 منزله. نو ما دغه قانون دا شوی دا زوړ کور زه باید ران کړم. د ډیرو بیروکراسۍ او قوانینو له امله په 4 میاشتو کې ما ایله اجازه واخیسته چې دا کور ران کړم. کومه ورځ به د دې یو ورځ مې نیمه کیسه درته وکړه ده. په 4 میاشتو کې ما ایله د دې اجازه واخیسته چې دا کور ران کړم. دا ولې؟ دا ځکه چې ډېر قوانین کې موجود دي. تا ته به جای ښیي، ته ودرېږې دې خاوره معلومه که دا خاوره ته ودرېږه دې سی بي آر څومره ده، که سی بي آر یې کم وي ته به کور نه جوړی، یا که جوړی څومره به یې ځور کړي دا دی چې راویې کنې تر څو پورې فاونډیشن یې کوي جوړ کړي، ونه به یې بېله ګورې، خاوره به یې بېله ګورې، د زلزلې ارتکویک هغه به یې بېل ګورې، دلته خو به یې تار نه وي تېر سوی، برق به یې بېل ګورې، د ګنده اوبو ځای به یې بېل ګورې، ګاونډیان به یې بېل ګورې، رستورانت به یې بېل ګورې، ټول انوایرمنټ به یې ګورې. هغې نه وروسته درته وایي چې اوکې دلته د 100 ایکړ مځکه، په 100 ایکړ مځکې کې دغه ټول ځای چې موږ ولیده، دلته تاسو کولی شئ چې یوازې 20 کوره جوړ کړئ، په هر 10 ایکړه کې به یو کور جوړوئ. ولې؟ ځکه چې د دې منطقې د 20 کورونو زیات د سړک، د برق، د اوسېدلو، د کراوډ، د پلانکي، د بستانکي ګنجایش نشته، ځکه انفراسټرکچر موږ ورته لرو د 20 کورونو زیات. نو ته چې 20 کورونو زیات کورونه جوړې، هغه بیا دلته انفراسټرکچر هغه نشي ډیزرو کولی، پوټینشل نشته، نو ته به په 10 ایکړه چې 20 جربه کېږي په 20 جربه کې به کور جوړی. واو! ځکه خو دلته خلک په دې کنسټرکشن کې کار نشي کولی. ته خوړ د را روان ده ښه خبرې چې 10 کاله مخکې د خوړ چې دي 2000 کوره ویوړه، ته راسې را روان سې وګرځې 10 دي زامن او بچي دي، 2 دي زاړه مور او پلار دي، چې کله لاړ چې ښار کې دې څوک نه پرېږدي، کرا نسې ورکولی، وظیفه نه لرې، بل ځای سته نسې کې واړی، همسایه دې څوک مني نه، لاړ چې درز خوړ د دې خدای خوړ د خوړ کیسته کور جوړ کړي. هلته تیږه دا تیږه راخلې او دلته یږدې هره ورځ ښځه هم لګیا ده تیږه درکوي، خټې درکوي، ماشوم هم درکوي، لګیا د درام کور دې کې جوړ کړه. هېڅوک درته نه وایي چې دغه خوړ دې وړي، بیا چې ویسي بیا په سپېڅو کې راته زاړئ او ټول وایي مړه سو، وایي مړه سو، وایي زړه مې ټکان کوي، او نیغ مو لکه د بي دا شي په لاس کې نیولي دي، او د سړي 15 زامن او میرمن او مور مړه ده او تا ورته دا شی نیولی، نو ته له حکومت نه څه توقع کوې؟ ولا ماته دې مړي ښاخ کړي. ای برپدر مناله څه په دې نسل، ای د سپي زامنو په دې نسل تر ما پورې د غولو نسل نه یي. د دې سړي نور ارمان نسته دا مړي ورته ښاخ کوي. خود دې نور ارمان نسته. ته اصل نسل نه، ته اصل انسان نه. د ما په دې دعوه ده چې کوم رقم حکومت جوړ کړم او پس کنه ته اول ملت سه،
ته اول انسان سه، له انسانیت نه وروسته یو ملت سه، ژوندی سه، جسم سه. بیا له هغې نه وروسته ته دا دعوې کوه چې زه په کوم رقم سیستم کې ژوند وکړم، کوم رقم ته نظام زه ولرم. ته لس پایې لا له دې نه کته چې د نظام انتخاب وکړې، لس پایې تا ته نورې پاتې دي چې ته دا وکړې چې ته ځان ته نظام انتخاب کړې. د نظام د انتخابولو، د ملک د انتخابولو پوتنشل من کې نشته. موږ دومره ځپل سوي یو، دومره لوېدلي یو، دومره خراب سوي یو چې موږ حتی تر دې د ژوند کولو لپاره والله بلکه جوړ چې موږ د ژوند وکړو. زه یعنې دا خبرې د ما خپل هم ډېرې زیاتې، ما ته به یو څوک وایي ته ولې نه کوې؟ د خدای لپاره تاسو ځان سره فکر وکړئ، دا ټول شیان راواخلئ، طالب او جمهوریت او خلقی او مجاهد او نه پیږم پرچمای او ظاهرشاهي او پاچا او خان او ګدا، دا ټولې سیناریو راواخلئ او بیا په خپل ولس تطبیق کړئ چې د ولس دې په څه حال ده. موږ چې غواړو، زه یې درته خلاصه کړم، موږ له دنیا سره رابطه جوړول غواړو، د نورو انسانانو غوندې ژوند کول غواړو، د دولت مځکې راخلمه ټولې په د انسانانو تقسیموم، ډیټابیس ورته جوړ کړئ، چیرته چې دولتي مځکه ده په هر ولایت کې د ولایت خلکو ته ورکړئ، په هر ولایت کې د ولایت خلکو ته دا مځکې ورکړئ. سټینجي کېږئ مه، دا دولت د ما ده، زه د دولت یم، زه دا مادنیات څه کوم؟ زه مادنیات څه کوم چې زه مړ شوم؟ زه مادنیات څه کوم؟ د 10 روپو معدن راواخله، په 1 روپۍ خرڅ کا، خورای مه، دغه د ستو انسانانو لپاره ژوند په جوړ کا. خدای مهربانه ده، له لوږې نه بیا نه تندر دې نه وي چې کله د ملک جوړ سه په خپله به راجګ سي، ټکنالوژي به وکې، سرویسز به وکې. دا موږ د عربي ملکونه یادو، ما د خدای او قرآن ووایي که نه سعودي په تیلو باندې چندیان ولاړي او نه سعودي ډیولپ ده، سعودي نه بدترین هیواد په دنیا کې نسته. یو موږ هوا او د سعودي دا ټول تیل. زه د ملک صفت نه کوم، ته 4 فصله لرې، ځان پوه کړه، دا 4 فصله لرل دا هر فصل مینیمم $1 تریلیون ده. منی دې معلوم ده، زمی دې معلوم ده، پسرلی دې معلوم ده، اوړی دې معلوم ده. په دې کې د میوې فصلونه او ته په خپله ښه رشد کولی شي. یو دا د مځکې دا خاوره دې ته ګورې چې څه رقم ته جوړه ده، ته ورسه هغه ټول رمل ورته وایي په عربۍ کې، رمل دا شګې چې دي. شګه هم په 2 قسمه ده، یو ته ژوندۍ شګه وایي، بل ته مړه شګه وایي. د سعودي یا د ټولو عربو مړې شګې دي. مړه شګه نه په کنسټرکشن کې پکارېږي، نه د یو شي په فیلنګ کې پکارېږي. یوازینۍ شی دا ده چې دا به لورې غورځي چې دا مځکه دې ته کې را پیدا کړي. سعودي چې مځکه د تعمیر یا د سړک لپاره جوړوي، دا به دا مځکه د چا خبره 100 متره لاندې بوځي تر څو پورې اصلي مځکه پیدا کړي، او ما ته هېڅ ضرورت نشته چې 1 متر دا چې دا خبرې کوم. ته دا ستا امکاناتو نه کار واخله، که غریب سولې ما مړ کړه، ستا مځکه دې راواخله، په خلکو یې تقسیم کړه، مه لیونی کېږه، په زور یې له خوړه راوباسه، په زور یې د غره نه راوباسه، که غره کې خراب ځای کې کور جوړ کړی، په زور ورته دغه د کور لیوني خو نه دی چې نه اوسېږي. په کونړ کې د مځکه ترې ساره کړې، په لوګر کې د ترې ساره کړې، په کابل کې د ترې ساره کړې، په هرات کې د ترې ساره کړې. ټول هرات د دښتې ده، ټوله فراه د دښته ده، ټول کندهار د دښته ده، ټول هلمند د دښته ده، او خلک دې راغېستې دي په کوتویو کې دې اچولي، خلک یې ټول په کوتویو کې اچولي. په هر حال جناب صدیقي صاحب، ټوټ صاحب، بیگ باس صاحب، نن سم وغږېږئ چې دغه د موضوع حل پیدا کړو. مننه. کارونه نه کوي. دا فاونډیشن چې دی په امریکا کې څومره دولت کوي، دا کم از کم دلته به یو 10,000 فاونډیشنه کار کوي که نه، پرایویټ سکتور او فاونډیشن په ټولې دنیا کې دا شی رواج ده. موږ چې دولت هم نه لرو، فاونډیشن هم نه لرو. موږ ته 100 چنده فاونډیشنې پکار دي
او دلته چې فاونډیشنو ته ضرورت نشته د بیا لزره دانې لري او پیسې ستا دي و خلکو دنیا کې پیسې ستا دغه د دنیا د فاونډیشن د چریټي پیسې چې دي دا د انسانانو لپاره دي او د هغو انسانانو لپاره دي څوک چې ډیر ضرورت ورته لري او موږ ډیر ضرورت ورته لرو موږ دومره قدر یې نشو کولی چې دغه شی جوړ کړو په اتفاق باندې ما سل وارې ویلي دي انیشل چې کوم پیسو ته ضرورت ده موږ دروغجن یو دروغ وایو ریاکاري کوو موږ دغه د انیشل فنډ نسو پیدا کولی چې دا چالان کو بل ډاریږو چې اوس مې که پیدا که فیضان په پیسې وتښتوي او تخته ویم د مردګاو زمن یو پټوو یم دا هم نه ده چې نه پټو خو داسې یو سیستم ورته جوړ کړئ داسې یو سیستم ورته جوړ کړه چې هغه سیستم باندې د تا 10 میلیونه ډالر لګېدلي او دا پیسې نه کې ورکېږي خو د دې هر شي لپاره خلک 15,000 20,000 فرانچایز دکانونه چلولی چې پیسې نشي تر پټولی تا د غولي فاونډیشن کې ولې خلک پټي کړي خو نه په پیږي په سیستم باندې سیستم جوړ کا ته سیستم جوړ کا او دغه سیستم کې یو له بل نه پوښتنې وکړي هر چا چې غلطي کې وکړه رایټ به که په امریکا کې غلطي کړې او امریکا ته په لاس ورکو که په لندن کې کړې لندن کې کوټ او محکمې ته سپارو که په افغانستان کې کړې افغانستان ته سپارو او تعقیبا غلطي پکې کېدای نشي فیضان صاحب غلطي پکې کېدای نشي چې قانوني بنسټ وي قانوني بنسټ چې وي هغه که امریکا کې تاسیس شي که آلمان کې تاسیس شي ثبت شي اول خو هغه خپل اډیټ کیږي د حکومتونو د خوا نه که فرض که خارج نه مثال موږ پیسې راټولو افغانستان کې خو امکان نه لري خو معلومه ده چې په خارج کې به پیسې راټولیږي نو چې په خارج کې راټولیږي نو یو فاونډیشن چې دی هغه خو دا خو د افغانستان انجوګانې نه دي چې ځان ته مصارف تیر کې واخوا دې خو وکړي نو دلته خو هر څه ډیجیټل دی یعنی امکان نه لري که څوک معاش هم اخلي هغه هم پکې هلته ثبتېږي په هغه مالي راپور کې ټول هر څه دغه وي او دغه تاسو چې کوم هغه بورډ ورته یاد کړئ نو چې کله بورډ موجود وي او هغه بورډ چې دی هغې باندې نظارت لري او هغه لاسرسي لري ټولو مالي او عملیاتي برخو ته هغه لاسرسی لري او هغه په هغې باندې پوهېږي او په عموم کې په پالیسیو په دغه شیانو باندې هغوی او په هغه پریارټیانې چې دی هغې ټاکي او نو زه فکر نه کوم د غلا خو په دې کې هېڅ امکان نشته یو هغه ده چې مثال مصارف خو اتمن لري معاشونه او دا خو یعنی بې معاشه خو څوک دغه نه حج ته دغه چې کوم خادمان دي هغه معاش اخلي بیت الله شریف ته چې دغه کوم امام چې دی دا معاش اخلي نه بې معاشه خو ګوره بې معاشه څوک امامت هم نه کوي معاش خو ټول معاش کې یعنې داسې نشي کېدی چې اوس هغه درمسال هغه خلک هم چې دی بې معاشه درمسال نه چلی نو دغه ډار دی باید موجود نه وي څوک پیسې نشي خوړی که ویم غواړي نشي خوړی او دا پیسې چې څوک نشي خوړی او پیسې هلته موجودې وي نو مجبور و مکلف دی چې هغه پیسې مصرف کړي او مصرفي چې کړي نو په دغه افغانستان باندې به مصرفوي همدغسې بده ورځ باندې به مصرفېږي چې خدای دې نه راولي خو داسې ورځې که چېرته راځي او زموږ افغانستان چې دی کې طبیعي آفاتو ډېر زیات امکانات شته یو خو فعاله چې دی د زلزلې کرښه ده زلزله دلته همیشه هر وخت کېدی شي هر کال په هر وخت کې زلزله کېدی شي بله خبره دا ده چې غرونه ښویېدی شي سیلابونو خطر دلته ډېر زیات دی دغه اوس همیشه په دغه زلزلې نه بغیر هم په آفات کې یو موږ خو پیسې هر وخت کې په کار دي خلک دې د لوږې نه مړه سو په هر حال دغه خبره ده اوس دغه نور خلک څه وایي ذاکره ته بیا خالد ملګری او دا نور ملګري راوخېږئ یوه خلکو ذاکره مهرباني خاص هغوی چې دا مذهبي تکتونه یې لیونی نو ما د قرآن وي زه خو لیونی یم قرآن مې دوی چې یو خو به ما او تا کې حتمن لیونی یو حتمن 100% په هر حال خبرو ته یې دوام ده